نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة السرسارون والمتشدقون والمتفيقهون. رواه الترمذي. قدرمنو هر سړی دا خوښه ګڼي او کوشش کوي چې نبي کریم علیه السلام سره خاص محبت او خاص مینه وي، او دا ضرور هم د ایمان جز ده. خو د دې بل جانب چې راواخلي چې یو انسان د نبی علیه السلام محبوب شي، یو انسان نبی علیه السلام ته د ټولو نه ګران شي او محبوب شي، او یو انسان د ټولو خلکو نه نبی علیه السلام ته ډېر نږدې وي د کېناستلو په ځای کې د قیامت په ورځ، نو دا هغه لوړ مرتبه ده، اوچته مرتبه ده چې د دې د حاصلولو موږ او تاسو کوشش وکړو او د هغې په ذریعه په سبب باندې ځان پوه کړو او هغه په ځان کې راولو. دویم دا دی چې په ټولو انسانانو کې نبي کریم علیه السلام ته ډېر مبغوض او مکروه او بد انسان او د نبی علیه السلام نه ډېر لرې په ټولو انسانانو کې د کېناستلو په ځای کې د قیامت په ورځ د دغه صفت نه خو باید هر انسان ځان وساتي. خو دا په څه ساتل کېږي؟ هغه دا ساتل کېږي چې دغه درې صفتونه انسان په ځان کې رانوړي، دا درې صفتونه د ځان وباسي. چې هغه درې صفتونه کوم دي؟ یو ډېرې خبرې بې فایدې او بې ضرورت. دویم چې دی هره خبر کول بغیر سوچ و فکر چې څه په خوله ورغله. دریم کبر او وی. دا درې صفتونه چې انسان د ځان نه وباسي نو بیا به نبي علیه السلام ته په ټولو کې محبوب وي او په ټولو کې به نږدې وي. او که دغه درې صفتونه په انسان کې وه نو دا سړی به نبي علیه السلام ته ډېر مبغوض او نبي علیه السلام ته به ډېر بد ښکارېږي او د نبي علیه السلام نه به ډېر لرې وي په مجلس کې. اوس بله خبر دا ده چې دا ډېر ښه اخلاق ډېر ښه خویونه کوم دي چې نبي علیه السلام د پاره سړی محبوب ورځېږي، نبي علیه السلام ته ډېر ګرانېږي او نبي علیه السلام ته ډېر نزدېکت حاصلېږي په ورځ د قیامت کې. هغه ډېر ښه خویونه کوم دي؟ یو علم دی چې انسان ته الله تعالی د قرآن د سنت علم ورکړي. دویم چې دی هغه تواضع ده چې ځان په علم کې، په عمل کې، په نسب کې سبحان الله ټولو نه ټیټ وګڼي ځان. بل چې دی هغه سخاوت دی چې سړی د خپل مال نه خپل مال کې سخاوت کوي، صدقه کوي، د الله په رضا کې لګي، صدقه کوي، زکات ورکوي او د خپلوانو سره احسان وکړي ګډوي. بل صفت چې هغه د شجاعت دی چې انسان کې شجاعت وي، بهادري وي، چې کوم ځای کې د سر د پاره ضرورت پیښ شي د الله په رضا کې د خپل سر وړاندې کوي. او بل چې دی ترحم دی، شفقت ده، مهرباني ده د الله په مخلوق باندې. بل چې دی نرمي ده، د خپل کور او خپل دوستانو، د خپل ملګرو، د خپل ګاونډیانو سره نرمي کوي. او بل په ټولو اخلاقو کې، په ټولو کارو کې اخلاص، چې هر عمل، هر خبره، هر کار صرف و صرف د الله د رضا لپاره کوي، ریا پکې نه وي. دا د هغه خو اخلاقو او د خو خویونو هغه لوی
اجزا دي لوی جزئیات دي نو نبی علیہ السلام فرمایلی چې یقینا ډیر محبوب او ګران په تاسو الی او ماته او ډیر نږدې په تاسو کې ماته مجلسان یوم القیامت په کېناستلو کې په ورځ د قیامت کې دا به څوک ماته ډیر محبوب وي او څوک ماته ډیر نږدې وي په ورځ د قیامت کې احسنکم اخلاقا چې هغه ډیر ښه وي په تاسو کې په اعتبار د اخلاق چې چا څومره اخلاق ښه نو په همغه اندازه به نبی صلی الله علیه وسلم ته ډیر محبوب وي او نبی علیه السلام ته ډیر نږدې وي او ډیر مبغوض په تاسو کې ډیر بد ګڼلی شوی په تاسو کې ماته ډیر مکروه سړی په تاسو کې ماته و ابعدکم او ډیر لرې په تاسو کې ماته مجلسان یوم القیامت د کېناستلو کې په ورځ د قیامت کې څوک به ډیر مبغوض وي څوک به زما نه ډیر لرې وي السرسارونه هغه خلک چې ډېرې خبرې کوي بې ضرورته والمتشدقون بل هغه خلک چې خبرې کوي پروا یې نه وي چې څه په خوله ورغله او بل متفیقهونه او بل هغه کسان چې هغه متکبرین دي ځان لوی ګڼي په خلکو باندې نو الله تعالی دې په موږ او تاسو کې هغه ډېر ښه اخلاق پیدا کړي او د دغه ډېرو بد اخلاقو نه الله تعالی موږ تاسو وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.